نیکی هیله دوستان الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. شریف الله صاحب یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. راځو د تېر درس په دوام د 12 ټولګي د ریاضي مضمون د لومړي څپرکي د عمومي تمرین 25 سوال ده. لمیټ کچیر ایکس تقریبا کې صفر ته منفي 2 ضرب دی ساین د 3x ضرب دی ساین د 2x تقسیم پر x ضرب د تانجانت 3x. دوستانو کچیر په تابع کې د x قیمت وضع کړو جواب یې کېږي صفر تقسیم پر صفر یو مبهم شکل ده. خیر راځو تابع لږ سره کوو. تابع په صورت کې دوه حدونه دي د ضرب په حالت کې دي په جدا جدا مخرجونه نیسو په همدارنګه په مخرج کې دوه حدونه دي دا هم جدا کوو په دې شکل عمل کوو. دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې x تقریبا کې به صفر ته منفي 2 ساین د 3x تقسیم دی پر تانجانت 3x ضرب دی د ضرب په حالت کې دي ضرب دی په صورت کې ساین د 2x پاتې دي تقسیم دی پر مخرج کې خالي x پاتې ده. په دې شکل به مساله کوم. ښه راځو دوستانو په مخرج کې د تانجانت په ځای کوم ساین د 3x تقسیم دی پر کوساین د 3x مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې x تقریبا کې صفر ته منفي 2 ضرب دی ساین د 3x تقسیم دی پر ساین د 3x تقسیم دی پر کوساین د 3x ضرب دی دغه حد دوستانو ساین د 2x ساین د 2x تقسیم پر x. دا دلته شته دي تاسې فرض کړئ چې دلته مې کړي دي وبخښئ ځای نشته کوم. لیمیټ که چیرې x تقریبا کې صفر ته منفي 2 ضرب دی ساین د 3x تقسیم ساین د 3x تقسیم دی پر کوساین د 3x. دوستانو کاسه دې ساده کوئ. راځو په دې شکل دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې x تقریبا کې صفر ته منفي 2 ضرب دی کوساین د x کوساین د 3x تقسیم دی پر ضرب دی ساین د 3x تقسیم دی پر ساین د 3x. دوستانو ساین د 3x تقسیم پر ساین د 3x دا یې د بل سره خلاصېږي دلته هم وو سره. دوستانو په دې ځای کې ساین د 2x تقسیم پر x د دې لپاره چې په دې رقم جوړ کړو ساین د 2x تقسیم پر 2x چې قیمت یې اسانه پیدا شي راځو مخرج په 2 کې ضربوو. مخرج په 2 کې ضربوو صورت هم باید په 2 کې ضرب کړو. راځو صورت هم په 2 کې ضربوو مخرج هم په 2 کې ضربوو. دا د صورت مې په 2 کې ضرب کړم مخرج هم په 2 کې ضربوم. په دې شکل ساین د 2x تقسیم پر 2x د x په ځای ولیکل 2x یا صورت مې په 2 کې ضرب کړم مخرج هم په 2 کې ضرب کړم. راځو مساوي کېږي 2 ضرب 2 څلور کېږي یو ثابت راغلی د لیمیټ مخې ته راوړو په دې شکل منفي 4 ضرب لیمیټ که چیرې x تقریبا کې صفر ته دلته پاتې دي کوساین د 3x ضرب دی دې ځان ته لیمیټ نیسو دوستانو لیمیټ که چیرې x تقریبا کې صفر ته ساین د 2x تقسیم دی پر 2x. ښه راځو مساوي کېږي منفي 4 ضرب دی دې لیمیټ چې ونیسو د x په ځای د x قیمت وضع کوو ضرب دی کوساین د 3 ضرب دی x 3 ضرب صفر کوساین د صفر یو ده ضرب دی ساین د 2 لیمیټ که چیرې x تقریبا کې ساین صفر ته ساین د 2x تقسیم 2x مساوي کېږي قیمت یې یو ده. دا مساوي کېږي منفي 4 ضرب یو مساوي کېږي په منفي 4. همدغه جواب دی دوستانو. راځو شپږویشتم سوال د دوستانو لیمیټ که چیرې x تقریبا کې 2 ته x تجاوز لاندې منفي 2 تجاوز لاندې تقسیم دی پر x منفي 2 تجاوز لاندې ضرب دی x جمع 2 تجاوز لاندې جمع ورسره یو تقسیم پر x جمع 2 تجاوز لاندې. راځو که چیرې د x قیمت پکې وضع کړو دا یې صفر تقسیم پر صفر کېږي جواب یې صفر تقسیم صفر کېږي. راځو ښایي لږې ساده کوو. راځو دوستانو په لومړي قدم کې د دې صورت
جذرونه د باندې راغون د دې لپاره چې د دې جذرونه د باندې یوسي x ته جذر لاندې منفي 2 ته جذر لاندې باید د دې په مزاوج کې اضافه کوو د دې مزاوج x ته جذر لاندې جمع 2 ته جذر لاندې دی چې کله موږ د ریاضي قانون کې کله چې سرعت د یو مشخص سرعت کې یا په یو مشخص خط کې ضربون مخرج هم باید ضرب کړو راځو مخرج په صورت خی په x ته جذر لاندې جمع 2 ته جذر لاندې کې ضربون په دې شکل عمل کوو چې x کاره کې 2 ته ښه x ته جذر لاندې منفي 2 ته جذر لاندې تقسیم دی پر ضرب دی x ته جذر لاندې جمع 2 ته جذر لاندې تقسیم دی پر x منفي 2 ته جذر لاندې ضرب دی x مثبت 2 ته جذر لاندې ضرب دی x ته جذر لاندې جمع 2 ته جذر لاندې دوستانو په صورت کې a منفي b ضرب د a جمع b شکل لري که چیرې ضرب حاصل کېږي a مربع منفي b مربع راځو مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې x ته کاره وکړي 2 ته ښه x ته جذر لاندې مربع x ته جذر لاندې مربع منفي 2 ته جذر لاندې مربع دوستانو مربع یو دم د جذر سره خلاصوو په صورت کې پاتې شول x منفي 2 x منفي 2 تقسیم دی پر مخرج کې ټول خپله ده x منفي 2 ته جذر لاندې ضرب دی x مثبت 2 ته جذر لاندې ضرب دی x ته جذر لاندې مثبت 2 ته جذر لاندې دوستانو صورت هم لږ ساده باندې صورت جذري لاندې باندې وړل راځو اوس په صورت کې که یو قوس په نظر کې ونیسو x منفي 2 په مخرج کې راځو داسې قوس شته دی x منفي 2 جمع سره یو تقسیم پر x جمع 2 ته جذر لاندې x جمع 2 ته جذر لاندې ښه په صورت کې په مخرج کې x منفي 2 شته راځو د دې باید جذر د باندې ونیسو چې د دې جذر د باندې وړو باید مخرج په x منفي 2 ته جذر لاندې کېږي ضرب وکړو په دې کې صورت هم باید په دې کې ضرب کړو راځو په دې شکل لیمیټ که چیرې x ته کاره وکړي 2 ته x منفي 2 ضرب دی x منفي 2 ته جذر لاندې تقسیم دی پر دوستانو په صورت کې x منفي 2 ضرب دی چې په x منفي 2 کې ضرب په x منفي 2 ته جذر لاندې مربع کېږي مربع د جذر څخه خلاصېږي فقط پاتې کېږي خالي x منفي 2 په دې شکل نور مخرج په خپله ده x جمع 2 ته جذر لاندې ضرب دی x ته جذر لاندې جمع 2 ته جذر لاندې جمع ورسره یو تقسیم پر x جمع 2 ښه دوستانو په صورت کې x منفي 2 په مخرج کې x منفي 2 دا یو بس راخلاصېږي راځو جدا جدا لیمیټونه نیسو مساوي کېږي په لیمیټ د دې حد ځان ته لیمیټ نیسو او د دې حد ځان ته لیمیټ نیسو په دې شکل لیمیټ که چیرې x ته کاره وکړي 2 ته صرف 2 ته x منفي 2 ته جذر لاندې تقسیم دی پر x جمع 2 ته جذر لاندې ضرب دی x ته جذر لاندې جمع ورسره 2 ته جذر لاندې جمع ورسره لیمیټ که چیرې x ته کاره وکړي 2 ته یو تقسیم پر x جمع 2 راځو دوستانو د x په ځای دلته هم قیمت وضع کوو دلته هم قیمت وضع کوو دلته دوستانو دلته که د x قیمت وضع کړو x منفي 2 ته جذر لاندې x منفي 2 یعنې 2 منفي 2 صفر کېږي صفر جذر صفر ده صفر په مخرج کې چې هر عدد وي دا ټول مکمل حد صفر کېږي ځکه چې صورت صفر شو ښایي صفر تقسیم هر شی چې په مخرج کې دي صفر تقسیم په عدد مساوي کېږي صفر د دې قیمت صفر شو جمع ورسره دا که د x قیمت وضع کړو دا ته جذر لاندې دي البته جمع ورسره یو تقسیم پر 2 جمع 2 ته جذر لاندې مساوي کېږي
دې سره چې صفر جمع کړه هماغه شی کېږي مساوي کېږي یو تقسیم دوه جمع دوه څلور جذر باندې مساوي کېږي د دوه جذر د څلورو جذر دوه دی همدغه جواب دی دوستان یو تقسیم پر دوه راځو اوویشتم سوال ته اوویشتم سوال ده لیمیټ که چیرې یو تقرب وکړي صفر ته ساین د درې ضرب د پای جمع یو تقسیم پر ساین د اته ضرب د پای جمع یو د ایکس په ځای یو راغلی ده یعنې متحول په دې تابع کې یو ده راځو تابع ساده کوو دوستانو لکه مخکې چې اشاره مو وکړله په مثلثاتي تابعګانو د لیمیټ کې که چیرې ایکس تقرب وکړي صفر ته ساین د ای ایکس یا د ای یو یا د ای هر شی چې وي متحول یې تقریبا مساوي دی یا مشابه دی د ای ایکس سره یعنې که چیرې ساین د ای ایکس په کوم ځای کې راغلی وه د هغې نه فقط ای ایکس پاتې نیسو راځو د همدې په اساس سوال حل کوو لیمیټ دا مساوي کېږي په لیمیټ کې چې ایکس تقرب وکړي صفر ته ساین د درې پای ضرب د یو دلته دا مساوي کېږي په چې ساده یې کړو دوستانو دا مساوي کېږي په لیمیټ کې چیرې یو تقرب وکړي صفر ته د منفي درې یو تقسیم د پر د اته ضرب د پای جمع یو په ځای اته یو لیکو دوستانو په صورت کې منفي درې یو ځکه ولیکل منفي درې یو په صورت کې درې پای راغلي دي درې پای جمع یو نو که درې پای موږ حساب کړو دا یو پای د دې ځان دا دوه پایه او دا یې درې پایه نو دلته کله چې یو تقرب کړی صفر ته لیکئ خواله یعنې په دې باندې یو څه نور هم د زاویه ور اضافه کېږي چې هر څه ور اضافه شوه هغه معلومه نه ده د تقرب په اساس ښایي د دې زاویې دا زاویه په درېیمه ناحیه کې راځي دوستانو په صورت کې چې کومه زاویه ده په درېیمه ناحیه کې راځي په درېیمه ناحیه کې چې دی ساین د ساین علامه منفي ده منفي ده نو د دې په اساس منفي درې یو ونیول او په مخرج کې اته یو ونیول یعنې منفي علامه مو څه اضافه نه کړي دې په خاطر چې اته یو زاویه په دې ځای کې راځي دا یې دوه پای دا یې څلور پای دا یې شپږ پای او دا یې هم اته پای په دې ځای کې زاویه اته پای راغله نو دلته صفر تقرب کړی دی یو تقرب کړی صفر ته لیکئ خو نه یعنې یو څه د دې نه په زاویه ور اضافه کېږي د تقرب په اساس یعنې زاویه په دې ناحیه کې راغله په دې ناحیه کې یعنې په اوله ناحیه کې د ساین علامه مثبت ده علامه ځکه په مخرج کې مثبت ونیوه ښه راځو دوستانو په د صورت یو د مخرج د یو سره خلاصېږي دا مساوي کېږي نور یو نشته چې په ځای کې مات وضع کړو ښه راځو اسانه لیکو جواب یې منفي درې تقسیم پر اته همدغه جواب ده ډېر اسانه راځو اتهویشتم سوال ده اتهویشتم سوال ده لیمیټ که چې ایکس تقرب وکړي یو ته یو منفي ایکس برابر تقسیم د پر ساین پای ضرب د ایکس که چیرې په تابع کې د ایکس قیمت وضع کړو دوستانو جواب یې کېږي صفر تقسیم پر صفر مبهم شکل ده ښه راځو تابع لږ ساده کوو په دې د حل لپاره د تعویض څخه کار اخلو دوستانو دلته په تابع کې ساین راغلی دی د ساین تابع راغلی ده ښایي دلته د موږ د حل لپاره کار په هغه صورت کې اسانه کېږي چې دلته ایکس تقرب صفر ته وکړو نو د دې په اساس راځو ایکس په داسې یو بل متحول راوځو چې دې متحول خو یو ته تقرب کړی شي بل متحول صفر ته تقرب وکړي راځو په دې شکل عمل کوو که چیرې ایکس مساوي کړو په یو جمع یو
x څه ته تقرب کړی x تقرب کړی دی یو ته یعنې د x قیمت یو ده راځو د x په ځای قیمت ورته کوو یو مساوي کېږي یو جمع یو راځو اوس د یو قیمت ګورو موږ غواړو چې د یو قیمت پیدا کړو چې x خو یو ته تقرب کړی و یو څه ته تقرب کوي راځو ښایي دا یو د مساوات دې خوا راوړو دې خوا پاتې کېږي تنها یو مساوي کېږي دلته یو منفي دا چې دې خوا راوړی منفي یو کېږي مساوي کېږي صفر ښایي یو څه ته تقرب وکړو صفر ته تقرب وکړو x تقرب کړی و یو ته x یو ته تقرب کړی و x هم مساوي کړه د یو جمع یو سره پس له هغې نه یو تقرب وکړو صفر ته کار مو یو څه اسانه شو ښایي راځو اوس مخکې ځو دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې یو تقرب وکړي صفر ته یو منفي د x په ځای د x قیمت لیکو یو جمع یو له جنسه یو جمع یو تقسیم دی پر ساین دی ساین د پای ثابت عدد یا قیمت ته ضرب د x په ځای چې قیمت ولیکو یو جمع یو یو جمع یو ښه دوستانو دا x مربع ده ښایي قیمت یې مربع لیکو راځو لږ نور څه زده کوو صورت ته انکشاف ورکوو لیمیټ که چې x تقرب وکړي یو ته یو منفي دې ته چې انکشاف ورکړو دوستانو یو مربع مثبت و یو مثبت یو انکشاف په دې شکل کېږي تقسیم دی پر ساین د پای ضرب د یو جمع یو ښه راځو دا مساوي کېږي په علامه په قوس کې ضربېږي دا مساوي کېږي په لیمیټ که چې x تقرب وکړي صفر ته یو منفي یو مربع منفي دوه یو منفي یو دوستانو ساین د پای ضرب د یو جمع یو په خپله لیکو په صورت کې منفي یو مثبت یو د یو د بل سره خلاصېږي دلته منفي یو مربع منفي دوه یو پاتې دي په دې کې یو مشترک نیسو دا مساوي کېږي په دې شکل عمل کوو چې یو تقرب وکړي صفر ته دا هم یو دا دوستانو ډېر وکړئ ښه که چیرې یو تقرب وکړي صفر ته په دې کې یو مشترک نیسو یو چې مشترک ونیسو البته منفي یو مشترک نیسو چې علامه یې مثبت چې دلته پاتې کېږي یوه دانه یو منفي علامه چې منفي علامه مشترکه وي یوه دانه مثبت کېږي د دې نه چې یو مشترک ونیسو پاتې به شي دوه تقسیم دی پر راځو دوستانو د مخکیني سوال په شکل دلته ساین د پای ضرب د یو جمع یو په ځای د هغې قیمت لیکو د هغې قیمت په دې شکل دی دوستانو ساین د پای ضرب دی لکه مخکې چې وویل چې x تقرب وکړي و صفر ته ساین د x مشابه یا تقریبا مساوي دی د x سره ښایي د x په ځای د ساین د x په ځای خالي x لیکو x په دې رقم کې منفي پای ضرب د یو منفي پای ضرب د یو ځکه کېږي دوستانو لکه مخکې مثال کې مو اشاره وکړه په دې شکل راځو ښه تر پایه پورې دا زاویه په دې شاوخوا کې ده اوس ګورو چې دا زاویه خو په دې شاوخوا کې ده دا په دې درېیمه ناحیه کې ده که په دې دویمه ناحیه کې ده که په دویمه ناحیه کې وي خو ساین خو یې مثبته او که په درېیمه ناحیه کې وي ساین یې منفي ده نو راځو دلته یو تقرب کړی صفر ته د ښۍ خوا نه یعنې ښه تر پایه پورې خو رارسېږي تر پایه پورې چې رارسېږي دلته څه ناڅه په دې باندې زاویه ور کېږي د تقرب په اساس راځو ښایي زاویه په درېیمه ناحیه کې ده ښایي چې په درېیمه ناحیه کې ده علامه یې منفي ده ښه دوستانو منفي یو یا منفي د منفي سره خلاصېږي یو د یو سره خلاصېږي په صورت کې پاتې کېږي لیمیټ که چیرې x تقرب وکړي یو تقرب وکړي صفر ته په صورت کې پاتې دي یو جمع دوه تقسیم دی پر مخرج کې پاتې دي خالي پای
مساوي کېږي د یو په ځای چې قیمت وضع کړو صفر جمع دوه تقسیم دی پر پای همدغه قیمت دی استاد پای تقسیم پر دوه. 9 سوال ده. 9 سوال د لیمیټ که چیرې x تقریبا به کیلای ته نهیتا دی 2x مربع منفي x جمع 3 تقسیم دی پر x مربع منفي 8x جمع 15. دوستان که چیرې د x په ځای د x قیمت وضع کړو جواب یې کېږي لای ته نهي تقسیم پر لای ته نهي. انشاءالله په دې کې درې څلور سوالونه حل کړي ډېر مشکل به نه وي پکې که مشکل وي پکې مخکې ویډیو وګورئ انشاءالله ډېر مشکل نه دی. عنوان کې چې داسې وایو هلته هم ډېر اسانه دی دلچسپه هم ده. نو راځئ دوستانو د اصلاحات او د مخرج درجې سره مساوي دي. خایلان لیدي کو په دې شکل چې دا مساوي کېږي په لیمیټ که شی x تقریبا کې وضع نهي ته د جواب باید پوهېږي چې کله چې درجې مساوي دي د لوړ توان ضریب تقسیم په د لوړ توان په ضریب باندې یعنی 2 تقسیم پر 1 دا 2 تقسیم پر دغه 1 راځي په دې شکل یې لیکو 2x مربع تقسیم دی پر x مربع په دې شکل x مربع د ستانه x مربع سره خاصي په صورت کې پاتې 2 تقسیم دی پر مخرج کې پاتې دی 2 چې په 1 تقسیم په مساوي کېږي په 2 همدغه جواب دی دوستانو. یا په دې رقم کولی شو همدا اعلانه طریقه ده په دې رقم هم کولی شو لیمیټ کې چې x تقریبا کې ولای ته نهي ته د 2x مربع ټول حدونه په x مربع وشي دوستانو په x مربع 2x مربع تقسیم دی پر x مربع منفي x تقسیم دی پر x مربع جمع 3 تقسیم دی پر x مربع تقسیم دی پر x مربع تقسیم دی پر x مربع منفي 8x تقسیم دی پر x مربع جمع 15 تقسیم دی پر x مربع دوستانو x مربع د x مربع څخه خاصي دلته پاتې کېږي لیمیټ که چیرې x تقریبا کیلای ته نهي ته دلته پاتې کېږي خالي 2 منفي x تقسیم د x مربع 1 تقسیم پر x ورسېږي جمع ورسره 3 تقسیم پر x مربع خپله 3 تقسیم پر x مربع تقسیم دی پر دلته هم x مربع د x مربع څخه خاصي پاتې کېږي 1 منفي 8x تقسیم پر x مربع x د x څخه خاصي مخرج کې 1x پاتې کېږي 8 تقسیم پر x مثبت 15 تقسیم پر x مربع خپله. خو دا مساوي کېږي په اوس راځو د x په ځای د x قیمت وضع کوو دلته قدوه په خپله لیکو منفي 1 تقسیم پر لای ته نهي جمع 3 تقسیم پر لای ته نهي تقسیم دی پر 1 منفي 8 تقسیم پر لای ته نهي جمع ورسره 15 تقسیم پر لای ته نهي مساوي کېږي 2 منفي 1 تقسیم پر لای ته نهي صفر کېږي منفي صفر جمع ورسره 3 تقسیم پر لای ته نهي صفر کېږي تقسیم دی پر 1 منفي 8 تقسیم پر لای ته نهي او جمع ورسره 15 تا ډېره بقۍ 8 تقسیم پر لای ته نهي صفر کېږي 8 تقسیم پر لای ته نهي صفر کېږي جمع ورسره 15 تقسیم پر لای ته نهي صفر کېږي دا مساوي کېږي پر 2 منفي صفر 2 کېږي 2 جمع صفر 2 کېږي په صورت کې شول 2 په مخرج کې 1 منفي صفر 1 کېږي 1 جمع صفر 1 مساوي کېږي 2 همدغه جواب دی دوستانو په دې شکل یې حل کولی شو. 13 سوال ده لیمیټ که چیرې x تقریبا کیلای ته نهي ته 8x جمع 4 تقسیم 4x جمع x ته جذر لاندې که چیرې د x په ځای د x قیمت وضع کړو جواب یې لای ته نهي پر لای ته نهي کېږي بیا کېږي دوستانو د مخکیني سوال په څېر د صراط المخرج درجې مساوي دي مساوي کېږي 8 تقسیم پر 4 مساوي کېږي 8 تقسیم پر 4 مساوي کېږي په 2 جواب ده. یا مثال که طریقه په اجرا کړو په هغه رقم یې کولی شو دا مساوي کېږي په لیمیټ کې چې x تقریبا کې ولای ته نهي ته 8x تقسیم پر د تابع کې ګورو لوړه درجه لوړ توان 1 ده ښه په x کې ویشو جمع 4 تقسیم پر x تقسیم دی پر 4x
جمع x تقسیم بر x مربع x مربع ځکه ونیو چې تجاوز وړاندې کړی دوستان. ښه دا مساوي کېږي x د x سره خاصي پاتې کېږي اتم جمع ورسره څلور تقسیم پر x تقسیم دی پر څلور x تقسیم پر x سره خاصي دا پاتې کېږي خالي څلور. ښه په صورت کې x په مخرج کې x مربع پاتې کېږي یو تقسیم پر x تجاوز لاندې دا مساوي کېږي اتم د x قیمت وضع کوو لوظف مطابق د x قیمت وضع کوو څلور تقسیم پر لای تنهایی صفر کېږي جمع صفر تقسیم دی پر څلور جمع یو تقسیم پر لای تنهایی صفر کېږي صفر جذر صفر ته مساوي کېږي اته جمع صفر اته تقسیم دی پر څلور مساوي کېږي په دوه. راځو یو درشان سوال دی یو درشان سوال ده که لیمیټ که چې x قریب کې دوه ته د x مربع منفي x جمع پنځه تقسیم دی پر نه x په توان څلور جمع یو تجاوز لاندې. راځو په تابع کې د x په ځای د x قیمت وضع کوو په دې شکل مساوي کېږي په نه ضرب دی د x په ځای چې دوه ولیکو دوستانو نه ضرب د x مربع یعنې دوه مربع دوه په دوه کې څلور منفي دوه د x په ځای دوه ولیکل جمع ورسره پنځه په خپله تقسیم دی پر نه ضرب دی د x په ځای چې دوه ولیکو دوه دوه په توان څلور مساوي کېږي په شپاړس جمع ورسره یو تجاوز لاندې دا مساوي کېږي نه په څلور کې شپږ دېرش منفي دوه څلور دېرش جمع پنځه نهه دېرش تقسیم دی پر نه په شپاړسو کې نه په شپږو کې نه په شپاړسو کې یو سل څلوېښت جمع ورسره یو تجاوز لاندې د آخري جواب ده نه دېرش تقسیم دی پر یو سل څلوېښت جمع یو سل پنځه څلوېښت تجاوز لاندې همدغه جواب دی دوستانو. یو درشان سوال ده دوستانو د لومړي څپرکي د عمومي تمرین آخري سوال ده لیمیټ که چیرې x تقریب کې یو ته یو تقسیم پر یو منفي x منفي یو تقسیم پر یو منفي x مربع. راځو که چیرې د x په ځای د x قیمت وضع کړو دوستانو جواب یې کېږي لای تناهي منفي لای تناهي مبهم ده. راځو لږ ساده کوو دوستانو دوه مخرجونه دي یو مشترک مخرج ورته نیسو او ساده کوو یې په دې شکل دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې x تقریب کې دوه ته راځو دوستانو دغه داسې لیکلی شو یو منفي x مربع داسې لیکلی شو چې یو منفي x ضرب د یو جمع x په دې شکل یو جمع x ضرب دی یو منفي x که بیرته یو د بل سره ضرب کړو اصل یې یو منفي x مربع کېږي. ښه یو منفي چې په دې رقم لیکلی شو یو جمع x او یو منفي x نو که چیرې همدغه مشترک مخرج ورته ونیسو دا مخرج مشترک مخرج هم په دې مخرج تقسیمېږي هم په دې مخرج تقسیمېږي خیر راځو همدغه ورته نیسو یو منفي x ضرب دی یو جمع x. ښه راځو مشترک مخرج راځو په یوه مخرج تقسیموو یو منفي x او ضرب د یو جمع x چې په دې تقسیم کړو یو منفي x د دې سره خلاصېږي یو جمع x پاتې کېږي یو جمع x چې په یوه کې ضرب کړي یو جمع x کېږي یو جمع x. علامه منفي ده دوستانو منفي علامه په خپله نیسو منفي علامه په خپله ونیوه. ښه راځو x منفي یو منفي x او یو جمع x چې په دې باندې تقسیم کړو یو ورسېږي ځکه چې دغه د همدې قیمت ده دا چې په دې تقسیم کړو یو ورسېږي یو چې په صورت کې ضرب کړم هغه یو کېږي دوستانو په صورت کې منفي یو او مثبت یو د بل سره خلاصېږي دا مساوي شوه په لیمیټ کې چې x تقریب وکړي یو ته
په صورت کې پاتې شو د خالي x مثبت 1 د منفي 1 سره خلاص شو خالي x پاتې شو په مخرج کې پاتې شول 1 منفي x ضرب د 1 جمع x راځئ د ساده په تابع کې اوس د x قیمت وضع کوو دا مساوي کېږي د x په ځای 1 تقسیم پر د x په ځای دلته هم 1 منفي 1 ضرب د 1 جمع 1 مساوي کېږي په صورت کې 1 تقسیم پر د 1 نه چې ولاړ 0 دلته 2 کېږي 0 ضرب 2 0 مساوي کېږي 1 چې په 0 تقسیم کړو قیمت یې لایه تناهي ده همدغه جواب دی دوستانو دوستانو د نن ورځې درس زموږ همدومره و تر څو چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم په الله پاک نه سپارم وختونه مو په خیر